په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د دفاع د چارو وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د مسکون راستون شوی دی یو بیان یې ورکړی دی، نو ډېره زیاته په دا موضوع باندې بحث روان دی. هغه یو ټکی دا دی چې پاکستان اوس جرأت نشي کولی چې په افغانستان باندې تیری او برید وکړي، او دا یو ډېر غیر معمولی بیان دی د روس نه راستنېدو نه وروستو، او د دې علت دا دی چې د روس سره دوی دفاعي څانګه کې خبرې اترې کړې دي، او په یو شمېر زه ډېر کره معلومات اوس لرم په روس کې د چارواکو سره او د څېړونکو سره او د دې موضوع نه خبرو خلکو سره د خبر نه وروستو چې ډېر مهم پرمختګ شوی دی، واقعي ډېر غیر معمولي پرمختګ شوی دی. یو په دې خبره بحث کوو، بل دا چې پاکستان په دې فکرمنده شوی دی، په دې باندې بحث کوو. درېیمه نکته دا چې هغه خلک چې طالبانو ته پیغورونه کوي چې دوی نه بدلېږي او دوی چې دوی هغه زاړه طالبان دي، په دې باندې بحث کوو. درې ټکي دي او زه به نننی پروګرام ډېر مختصر وساتم، ډېر اوږده ومینه. کره معلومات زه دا لرم چې روس افغان طالبانو سره په دفاعي څانګه کې یو شمېر خبرو باندې چې کوم ډراپټ دی لیکلي وو په هغې باندې صلاح شوي دي، او په هغې کې روس د افغان طالبانو سره دا پرېکړه کړې ده چې په افغانستان کې موجود څومره چې جنگي سامان دی چې پکې جازونه دي، پکې هلیکاپټرې دي، پکې ټینکونه دي، پکې مشین ګنونه دي، پکې ریډار نظامونه دي، هغه به چې کم قابل استعمال نه دي قابل استعمال کوي به. د دې معنی دا ده چې په افغانستان کې چې کوم اوس هوایي ځواک نه دی موجود، یو بشپړ دا به بشپړ هوایي ځواک تر څه حده پورې د کې د سره کومک وکړی شي، نو د افغانستان دفاع چې ده یو او د حملې توان چې دی دویم دا به ورسره قوي شي. ځکه د ملا محمد یعقوب مجاهد دا بیان بې ځایه نه دی. په دې باندې چې ما غور وکړو چې داسې څه سامانونه دي چې روس هغه جوړول غواړي، د امریکې نه پاتې سامانونه او د روس نه پاتې سامانونه، نو زه په حیرانوونکې توګه ډېر زیات سامانونه هلته موجود دي چې هغه یعنې ډېر جدید اکوپمنټ دي، وسله پوځي سامانونه دي چې هغه که چېرې قابل استعمال شي نو ډېر غټ طاقت چې دی پوځي طاقت هغه د طالبانو په لاس کې موجود دی، هغه به قابل استعمال شي. د دې تفصیل دلته درکومه. یو بله خبره چې په دې کې موجود دا هغه ده د روس ولې دا کار کوي، په دې باندې به م خبر وکړم چې روس دا کار کوي ولې، روس ولې آخر د طالبانو سره ملګرتیا کول غواړي، یا روس داسې کوم مینه راماته شوه په افغان طالبانو باندې چې هغه د افغان طالبانو سره چې په یو وخت کې دښمنان وو اوس دوستي نه یوازې دا چې دوستي کوي بلکې هغه په پوځي توګه باندې د هغو کومک هم کوي. نو دې باندې به م بحث وکړو. خړومبی به راشو چې په افغانستان کې څه موجود دی دا وخت د امریکې نه ناټو نه څه پاتې شوي دي او د روس نه څه پاتې شوي. 7.1 بلینز میلیاردو ډالرو امریکایي وسله د سقوط په ورځ چې کله ناټو امریکا راوته نو پاتې شوې وه. دا ریپورټ دا زما نه دی، دا د پینټاګان آخري ریپورټ چې راغی نو هغوی چې کوم اسټیمیټ ولګوه هغه دا و چې $7.1 بلین. دا ډېره زیاته وسله ده، ډېره غټه وسله ده. په دې کې پاتې څه دي 40,000 څخه زیات 40,000 نه زیات پوځي وسایل چې پکې هم وي، رینجر او نور ګاډي شامل دي، له 300,000 څخه زیاتې وسلې چې M4 M16 مشینګنې او نور پکې شامل دي. دې خبرې په خپله زه چې کله د صدر ټرمپ یا ولسمشر ټرمپ په 2 ځله غونډو کې شریک وم نو هغه په خپله هم دا ویلي وو. دې نه علاوه 200 شاوخوا 200 الوتکې او چورلکې د سقوط په مهال دغلته موجود وي په افغانستان کې. اوس په دې کې خواوشا د 20 نه تر 10 پورې د الوتو وړ دي یا په جزوي توګه باندې کار کوي. دې کې خواوشا 10 چې دي هغه فعال دي او سمې دي ثابتې دي. دې نه علاوه په دې چورلکو کې کم چورلکې دي، یعنې دې چورلکو ته که وګورئ ماډرن یا جدید چورلکې چې دي په دې کې هغه پاتې دي. په دې کې UH-60 بلیک هاک د امریکا مشهور هلیکاپټر دی دا پاتې دي. MD-530 MD-530 بریدیزي چورلکې شامل دي په دې کې. 829 سوپر ټوکانو
الوتکې شامل دي او په دې کې C-28 کیروان الوتکې شامل دي. د هغه سامانونه دي چې د طالبانو په لاس کې موجود دي. په دې کې یو ستونزه دا ده چې د زیاترو په استعمال څوک نه پوهېږي. کوم شی چې خراب شوی د پرزه هغه نشي جوړېدی او د دې د تربیت لپاره میکانیکل سیستم چې د انجینرینګ سیستم چې دی هغه د هغو سره نشته دی. وروسته زه راځم چې روس دا به څنګه جوړوي، دا خو د امریکا سامانونه دي او په دې کې څه حل یا ملګرتیا کولی شي. د دې نه پس چې اوس راشو دې خبرې ته زه به راشم د روس څه پاتې شوي دي. روس البته خپل سامانونه چې دي روس ته معلوم دي د شوروي اتحاد چې کله له افغانستانه وطن ډېر سامانونه دې پاتې شوي. په دې کې څه پاتې شوي دي؟ د دې نه MI-17 چورلکې، T-55 ټینکونه، T-62 ټینکونه، زغروالې موټرې او توپچي سیسټمونه پاتې شوي دي. د پوځي کارپوهانو باور دا دی چې لسګونه T-55 او T-62 ټینکونه د افغان طالبانو سره دا وخت موجود دي. قسم افغان طالبان دا وخت جټ جنگي الوتکې چې دي د دې یو ځواک مکمل توګه نه لري او د هغې علت دا دی کله چې سقوط کېده نو یو شمېر الوتکې چې وي هغه ازبکستان او تاجکستان ته وتښتېدې، نورې د تخنیکي ستونزو له امله له کاره ولوېدې. نو دا معنی دا ده چې د سره د جنګي الوتکو دغه نشته دی. خو که چېرې دا ټول سامان ریپیر شي، کم چې زما سورسز په ماسکو کې ما پرون یو سفیر سره خبرې وکړې، پښتون سفیر دی، په دغه غونډه کې موجود دی، شخصیت په باره کې معلومات ما ترلاسه کړل چې کوم ټرانسلیشن لپاره موجود وو. بیا د روسي افغان ځان ته ویونکي څېړونکو سره ما خبرې وکړې، هغه د تمام ډیولپمنټ خبرونه، هغو ما دا ویل چې ګوره دا ټول هر څه ګپ نه دی، دا ډېره قوي خبره ده چې ملا محمد یعقوب مجاهد کړی ده چې اوس به پاکستان د دې نه وروستو په لنډ راتلونکي کې دا ټکي ډېر لنډ راتلونکي کې یعنې سم د ټکه نه نن نشي کېدی. دا ډیولپمنټ یا پرمختګ چې دی په دې به بودیجه لګي، په دې به میکانکس راځي، انجینیرز به راځي، پرزې به راځي، دا به جوړېږي، د دې تربیت په ورکول کېږي. بیا به هلته کې د دې جنګي سامانونو د مرمت لپاره شورومونه یا د جوړولو ځایونه چې دی هغه جوړېږي او افغان طالبانو چې کوم انجینیران دي یا پوه خلک دی نو هغه به هغو ته دا چل ښایي. دې کې به وخت لګي. خو که چېرې دا ټول روس چې وکړي او د امریکا پاتې ځینې الوتکې لکه بلیک هاک چې دی د هغې کېدای شي وزر چې دی د هغې جوړول پکار وي، د هغې GPS سیسټم چې دی هغه جوړول پکار وي. په دې کې چې کوم پوځیان په دې خبرو پوهېږي چې د برید کولو لپاره کوم د توغندي نظام دی هغه کمزوری شوی وي یا هغې ته سپلای پکار ده، نو په دې کې هغه کومک کولی شي. لازمه ده چې ځینې جنګي الوتکې چې دي هغه ډېر زر نشي جوړېدی. خو روس چې کوم سامانونه دي هغه به دی مرمت کړي او دا به باقاعده توګه افغان طالبان چې دي په خپل پوځي ځواک کې شامل کړي. نو د دې معنی څه شوه؟ د دې معنی دا شوه چې د افغان طالبانو سره د دفاع کولو لپاره هم وسایل په لاس ورغلل او په جوابي حملې لپاره هم وسایل په لاس ورغلل. یعنې د پاکستان سره F-16 دی مثال په توګه یا ټینکونه دي یا د پاکستان سره دا وختي توغندي دي، د هغې په مقابل کې په مکمل توګه دا یو شان توازن خو شاید زه نه وایم چې جوړ به شي، یو توازن به جوړ شي، خو په ممکنه توګه تر ډېره حده پورې پاکستان سره دا فکرمندي پیدا شي. یو خبریال په هوایي ډګر د مجاهد نه تپوس وکړو، هغه ورته وویل چې پاکستان شاید د دې نه ډارېږي. نو ډارېدو دا ټکی بې ځایه نه دی. یعنې د سپین بولدکه چې کوم په چمن کې د پاکستان پوځي اډې دي، په ژوب کې دي، په لورلای کې دي، په کوټه کې دي، خواوشا د هغې پورې د دوی چې توان پیدا کېدی شي. بلې خواته په خیبر کې چې کوم په تر چکلالۍ نه ونیسه تر نوخاره پورې او تر پېښور چاڼۍ پورې د دې توان چې دی سیوا کېدی شي. همدغه شانتې بره په کونړ او چترال کې نو که هلیکاپټرې او جنګي جهازونه دوی جوړ شي، زه دا نه وایم چې دا جنګ دې وشي او جنګ دې په پاکستان باندې حملې وشي. خو افغانستان البته که څوک هم دا واکمنان دي دا حق لري چې هغه خپله دفاع وکړي او که په هغو څوک ناجیزه برید کوي او دا جرأت کوي نو باید افغانان که نور څه نشي کولی نو خپله دفاع خو دې وکړی شي. یو خبره به روس د طالبانو سره چې کوم اعلان کړی دی هغه دا کانټراکټ
دی. دا ولې کوي روس؟ ما دا خبره کړې روس دا خبره کوي ولې؟ ځکه کوي چې د روس او د افغان طالبانو مشترک دشمن چې دی د کم چې روس بیا اظهار په نړیوالو غونډو کې کړی دی هغه د داعش او داعش ورځ تر بله قوي کېږي، حملې سې واقع کله طالبانو په والي باندې حمله، کله په جماعت کې حمله، کله په چارواکو حمله، کله په کابل کې حمله وغیرہ وغیرہ. نو روس غواړي چې افغان طالبان او دښمن او د روس شریک دښمن چې دی په ځای دی چې روس لاړ شي د خلاف جنګ وکړي، افغان طالبان چې دي دا د دې شریک دښمن چې دغه مخه ونیسي. او په دې بدل کې روس د افغان طالبانو لپاره کوم چې هغه د ځان لپاره اوس خطر نه ویني دا په پوځي توګه باندې توان ورکي او کرای کی. دا د پورا د چې کوم د اوس نرشي حمله دی وکي یا د جرأت دی وکي د دې په شان چې کومه قصه دا ده ټول حقیقي قصه دا ده او د کې هیڅ شک نشته دی. او دا زه د ډیر زیات قوي یقین سره خبره کوم چې هم دا کانټراکټ نور په دې کې کومه شاته غټه خبره نشته دی. قسم دا کانټراکټ چې دی یا لوزنامه چې دا په مطبوعاتو کې نه راغلی، خو زما سورسز چې دی هغه دا ماته کنفرم کړی دي چې دا کېدونکي دي. او ځکه مولا یعقوب مجاهد چې کله په هوایي میدان کوش شو نو دغه چې کوم هرکلی کېده دغه په تندي چې کوم رڼا او ښکلا لیدل کېده یا خوشحالي لیدل کېده د هغې نه دا تاثر خلکو اخیسته چې دا څه دي او څه نه دي وغیره وغیره. سیاسي بیان دی که دا یو ډایلاګ دی، حقیقت دا دی چې دا یو ښکاره کانټراکټ شوی دی او د هغې یو مختصر غوندې تصویر چې دی هغه په مطبوعاتو کې راغی. اوس پاکستان ولې فکرمند دی؟ پاکستان پرون رابلو دلته په واشنگټن ډي سي کې مارکو روبیو ته یو وار بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ورته وویل چې صاحب افغان طالبان چې دي هغه د ټي ټي پي کوم چې پاکستان فتنه الخوارج وایي کومک او مرسته کوي. د حقیقت دی چې د پاکستان دا تور چې دی امریکا سم او قوي ګڼي او امریکا سره د پاکستان سره امریکا په دې کې ملګرتیا کوي. نو د روس او د امریکا خپل یو رقابت شته دی په دې کې الټرنیټیولی یا په مقابل متبادل توګه باندې پاکستان څه کولی شي. پاکستان با یو شرارت کوي یا با د دې مخنیوي کوشش کوي، هر څه چې کوي، خو د پاکستان لپاره په یو مضبوط افغانستان چې دی څېړونکي ماته نن ماته ویل چې هغه د ځان لپاره دا د فکرمندۍ وړ بولي. هغه غواړي چې افغانستان د کمزوری وي په پوځي توګه، په سیاسي توګه، په اقتصادي توګه، په کلتوري توګه او په جغرافیایي جیوپالیټکس کې دا رول نه وي، دوی ته د محتاج وي. خو افغان طالبان وایي چې اوس دوی پاکستان ته باید محتاج نشي پاتې او آزاده لاره سره آزاده لاره چې د هغې د لارې خپل تعلقات جوړ کړي. اوس بل خبره چې با کوله چې افغان طالبانو ته چې پیغور کېږي او ورته ویل کېږي چې یو خدا پیغور تاسو ته معلوم دی چې ډېر زیات طالبانو ته کېده چې طالبان نه بدلېږي، دوی نه دي بدل شوي. پاکستان شاه محمود قریشي بیان ماته یاد دی کله چې سقوط وروسته دی په واشنگټن ډي سي کې و، بیا بلاول بټو زرداري راغی د پاکستان پیپلز ګوند چې د پاکستان د موقتي بهرنیو چارو وزیر و، هغه دا ویل چې د افغان طالبان تنهایی ته نه دي پرېښودل پکار او کومک یې پکار دی او افغان طالبان اوس بدل شوي دي. خو اوس پاکستان په تېرو 3 کالو کې په تسلسل سره دا خبره کوي چې افغان طالبان نه دي بدل شوي او هغو ته پیغور کېږي. اوس چې کله افغان طالبانو د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد په مسکو کې د روسانو سره پوځي تړون وشو نو اوس ورته پیغور کوي چې تاسو خو مجاهدین وای، روس خو کمیونست و، نو دا تاسې د خپل پلار نیکه دښمنانو سره دوستي څنګه وکړه؟ یعنې دا پیغور ورته اوس کوي، یعنې د اسلام او د مجاهد په توګه باندې اوس بدناموي. ورته وایي چې تاسو خو د پلار نیکه د دښمن سره لاس ورکړه او غاړه مو ورکړه او د هغو سره دفاعي تړون داسې وکړه. پاکستان داسې وایي. زه د دې د جواب نه مخکې یو مثال تاسو در کوم. د جماعت اسلامي ګوند د پاکستان امیر سراج الحق صاحب سره ما مرکه کول نو هغه ماته ویل دی چې کله کابل ته تللی سراج الحق صاحب ویل چې دا د احمد شاه ابدالي لمسی چې دي مسیان چې دي دوی د رنجیت سنگ د نوسیانو سره دوستانه چې دا د شرم خبره ده. نو ما ورته وی چې سراج الحق صاحب د رنجیت سنگ د زامنو سره د احمد شاه ابدالي دوستی تاسو ته منظور نه ده، خو تاسو چې ځان ته د کم نیکه زامن یا نسی وایي، تاسو ولې بیا د کمیونست چین سره دوستی لرئ نو؟ تاسو ولې بیا د امریکې سره دوستی لرئ نو؟ تاسو ولې بیا د کافر هیوادونو سره دوستی کړې ده؟ یعنی دې که غواړي چې د کافرو سره دوستی وکړي دا د خیر دی، خو افغان طالبان ته وایي ځکه چې تاسو مجاهد یې او تاسو د اسلام زامنان یې نو تاسو دا دوستی مه کوئ. نو اوس یو خبره چې افغان طالبانو ته ویل چې تاسو بدلیږئ نه،
نو دا خو تر ټولو غټ بدلون نه دی چې د دښمن سره لاس ورکه. یعنی د دې باندې خو طالبان بدل شو. پخوا چې کوم دښمنان وو، روسان وو، کمونستان وو، کافر وو، انتر د ملا محمد یعقوب مجاهد امریکای سره هم د تړون یو وړاندیز کړی چې موږ د دې سره هم تړون ته تیار یو. نو د دې معنی خدا شو چې طالبان بدل شو. نو ستاسې هغه پیغور سم و که دا پیغور سم دی چې طالبان بدلیږي نه، ولې ورته دا پیغور کو. اوس چې طالبان بدل شو، د خپلو دښمنانو سره دوستۍ کوي او د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کوي، نو په دې ورته هم پیغور کوي. دې کې دا نکته سمه ده، زه دې سره اتفاق کوم او زه په دې کې د طالبانو نه دفاع کول غواړم او نه دا خبرې زما د دې مقصد دا دی چې طالبان زه وځلوم. خو دا حقیقي تصویر دی چې د هغې منظرکشي زه کوم. حقیقت کې چې څه وشو د هغې دا زما خواهش نه دی، دا زه د دې خوشحاله نه یم یا زه په دې خبره زه نه ویل غواړم. دې کې دا خبره زه بیا کوم چې و طالبانو د راتګ د وروستو په افغانستان کې ډېر زیات کارونه داسې شوي دي چې هغه د یاده باید ونوځي، په هغې بحث وشي، په هغې تنقید وشي او هغه تنقید روا هم دی، جایز هم دی. هغه څه دي په ځانګړې توګه په ښځو باندې د کارونو پابندۍ، د جنکو باندې د تعلیم پابندۍ، په مطبوعاتو باندې د سنسور پابندۍ، په هنر او کلچر باندې حملې کول، په هنرمندانو حملې کول، مخالفینو زورول، ټول شمول حکومت تر اوسه نه دی راغلی. او طالبان اوس هم داسې وایي چې زمونږ دا جنګ شل کلن جنګ چې دی دا موږ د چا د خوشحالولو لپاره نه و کړی. زمونږ شریعت چې دی دا تر ټولو سم شریعت دی او باید زمونږ په لار روان شي. دا خبرې دي چې افغانان دا نه مني او په دې باندې نه دا چې ټول افغانان ناخوښه دي بلکې نړیوال هم فکرمند دي. په افغانستان کې تر څو پورې دا بدلون نه وي راغلی، طالبانو ته به دا پیغور خامخا کېږي چې تاسو نه یې بدل شوي، تاسو هم هغه زاړه طالبان یې چې تاسو اوس هم د جنکو رول او د ښځو رول نه منئ، تاسو اوس هم په تعلیم پابندۍ دي، تاسو اوس هم په مدرسو کې انتر دی د اټامیک انرژي چې کوم ډپارټمنټ دی هغو ته یې ویلي دي چې ښه تاسو دلته د امر بالمعروف او د دعوت څانګه پرانیزئ. یعنې د ساینس خلک چې دی هغه مسلمانان دي خو باید د ساینس باندې دی فوکس وکړي په ځای دی چې په امر بالمعروف او په دعوت باندې د تمرکز وي. د دعوت لپاره ځان له خلک دي، ځان له ډپارټمنټ دي، ځان له محکمې دي. په پوهنتونونو کې داسې خلک راغلي دي چې هغه د پوهنتونونو د مشرتابه جوګه نه دي، هغه ټیکنیکلی او په اکیډمیکلی سټرانګ نه دي، مضبوط نه دي، پوه نه دي. وژن د 21 سنچري چې کوم تصور دی د ماډرن ټیکنالوژي هغې نه خبر دي. دا خلک د افغانستان د پرمختګ لپاره افغانستان د پرمختګ رفتار چې دی سستوي. که نیمه آبادي ستا په کور بنده پاتې وي د افغانستان د پرمختګ رفتار چې دی هغه د سره سستیږي. که ستا په مطبوعاتو باندې تا پابندۍ لګېدلې وي، مکالمه نه کېږي، مباحثه نه کېږي، نیمګړتیاوې کمزورتیاوې نه راښکاره کېږي، دا نیمګړتیاوې چې دي د افغانستان د پرمختګ په لاره کې خنډ دی. او دغه شانتې مخالفینو زورول چې دي یا د کفر ټاپې چې دي او فتوی چې دي او دا د جاسوسۍ فتوی او ټاپې چې دي دا تنقید به موجود وي، زه د دې نه انکار نه کوم، زه دا هم نه وایم چې دا دې نه کېږي. خو دې ټکي کې دا پیغور چې دی په دې ځای کې دا موقف ماته داسې دوه مخیجي پکې ښکاري چې طالبان نه بدلیږي او چې طالبان بدل شو د روس سره معاهده وکړه، نو اوس ورته وایي ستاسې پلار حضرت ملا عمر چې دی هغه به د خلاف جنګېده او کمیونسټانو سره تاسې لاس ورکړه. دا د پاکستان په GHQ کې یا په سرکاري کتابخانو کې یا په سرکاري دانشخانو کې جوړه شوې هغه مفکوره ده چې هغه په غلطۍ سره یا بیا په لاشعوري توګه باندې یا بیا د کوم لالچ لاندې یا بیا کوم د ذاتي کرکې لاندې بیا تکراریږي. زه فکر کوم چې دا ځای په دې ځای کې فرق دی، په هغه ځای کې فرق دی. بهرحال نن پروګرام څنګه تاسو ته مولي زه مختصر ساتم او ما په خبرو کې نه غوښتل چې تکرار وشي، خو بیا هم پروګرام لږ رانه اوږد شو. ګورو چې پاینده کې د روس لخوا شوی دا لوز چې دی کله په دې کار شروع کېږي او کله دغه چورله کې د 7.1 بلین ډالر چې دی میلیارډ ډالرو اکوپمنټ چې دی هغه تیاریږي، د دې سره ریډار سیستم تیاریږي، په دې کې ډرون ټیکنالوژي چې هغه څومره مهمه ده. او د دې په جواب کې آیا اوس پاکستان واقعي به جرأت ونه کړي څنګه چې د طالبانو د دفاع چارو وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي دي. نو پاکستان البته تر اوسه پورې داسې کوم په دې بیان نه دی راغلی، خو زما خیال دا دی چې پاکستان د حملو نه فعلا نه قلاریږي. دا هغه دریځ په خپل ځای موجود دی چې TTP کم چې دی ورته فتنه الخوارج وي او فتنه الهندوستان ورته وي، BLA ته په افغان طالبانو تور پورې کې چې دی کومک کوي، په افغانستان کې پټ دي، د پاکستان د پوځ وینه به د ولس وینه به او په هغو به حملې روانې. زما خیال نه دی چې دا حملې دونه زر بندېدی شي. البته دا یو
اړخ خو بل اړخ چې کم دی هغه دا دی چې د افغان طالبانو د روس سره معاهده چې ده په دې تر ډېره حده پورې دا د ملا محمد یعقوب مجاهد دا د جرأت خبره چې وه د دې په شا چې کوم فلسفه وه هغه ما تر ډېره حده پورې کوشش وکړو چې په لنډو ټکو کې او زر زر تاسو ته د دې یو تشریح وکړم. چېرته چې شپه دلته مو ښه شپه، چېرته چې ورځ دلته مو ښه ورځ په مخه.